یو غریب دی مسکین دی موږ تاسو له تحقیق پسې نه دی پکار چې موږ تاسو پسې تحقیق کوو چې یاره دا رښتیا وایي او که دروغ وایي څونه تعاون او مدد دې کېږي تی چې د کم ذات دپاره کوې د هغه ستا ضایع کوي نه چې هغه ستا ضایع لاړو تعالی الله د هغې اجر او ثواب درکوي ها که ده دوکه کړې وه دله به الله سزا ورکوي او تا پې الله پرانیسي نه تاله پې الله اجر درکوي ثواب یې دله درکوي دا دې ضایع کېږي نه دې د وجه نه موږ به په چا بدګمانیانې به نه کوو ها ډېر وس نه کي معمولي وس څه وکړه ښایسته طریقه باندې واپس کا رسول الله صلی الله قرآن کې الله موږ تاسو ته وایي قول معروف خیر من صدقة یتبعها اذى قول معروف ومغفره یو تن تا نه څه وغوښته تو ته ښایسته خبره وکړي وروره زما وس نه کېږي زه په خپله ستا په رنګ محتاج یم خو الله دې ستا سم تعاون او مدد وکړي او د دې احتیاج نه دې الله خلاص کا ما سم دې الله تعاون او مدد وکړي او مغفره که تنګ یې کړي تو الله دې معاف کا کله کله ساحل سړی تنګ کي او بخښنه دې ورته وکړه وایي دا غوره دی د هغه صدقې نه چې په هغې پسې وروستو من پکې من دا دې کړي او داسې مې څه کړي او فلان مې څه کړي او هغه مې داسې وکړو په تا باندې ښه معلوم نه دي تا دې برباده کړه ضایع دې کړه ازا ضرر وله ورکې خپل خدمت کې استعمالې خپل کارونو کې استعمالې چې راشه دله مې صدقه ورکړې ده د دې صدقې د وجې نه په خپل کارونو کې استعمال کړه ډېر کسان دقسې کوي خپل کارونو والا په خپل کارونو کې استعمالي او هغې له صدقات او دا شیونه وله ورکوي دا ازاده ده به نه کوي د دې نه هغه ولمې ورکوه ښه خبره ورته وکړه ځکه چې مسکین هسې مسکین دی دا په مقام د ضعف کې دی ته راولګي اهانت او سپکاوی ورپسې وکړې دا ډېر دوک رسېږي د هغه زړه ته او په دې باندې الله خفه کېږي ها خفه کېږه مه چې پیسې رانه لاړې لاړ دې شي تاله الله په هغې اجر درکوي